د پاکستان سیاسي تاریخ کې د وزیر اعظم په ضد د بې باورۍ تحریک 2 ځلې ناکام شوی. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې په کال 1989 کې په وړومبي ځل په قومي اسمبلی کې د منتخب صدر اعظمي بېنظیر بوټو پر ضد او بیا وروسته په کال 2006 کې د پاکستان د بل صدر اعظم شوکت عزیز خلاف په دویم ځل د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو له لوري د بې باورۍ تحریک لپاره رای ورکړل شوې وې. خو دغه دواړه تحریکونه یا وړاندیزونه د ناکامۍ سره مخ شوي وه. اوس په دریم ځل د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر ضد هم د پاکستان حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په ګډه په قومي اسمبلی کې د بې باورۍ یا عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی او په دې به په روانو ورځو کې ووټ کیږي او دا به په ډاګه شي چې آیا مخالف ګوندونه د کامیابۍ سره مخ کیږي او که ناکامه کیږي. د پېښور پوهنتون د سیاستو د شعبې استاد پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف وایي پاکستان کې د دې نه وړاندې د بې باورۍ تحریک 2 ځلې وړاندې شوی دی خو دواړه ځل د ناکامۍ سره مخ شوی دی. د نه مخکې د بېنظیر بوټو خلاف د بې باورۍ تحریک وړاندې کړی شوی و خو ناکامه شو. د هغه نه پس د شوکت عزیز پر ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړی شوی و خو هغه هم د ناکامۍ سره مخ شو. سیاسي څېړونکي وایي د پاکستان په سیاست کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو ته دا موقع چرته په لاس نه ده ورغلې چې یو منتخب حکومت د بې باورۍ د ووټ د لارې ختم کړي. خو د پوځي حکومتونو او د آیین د ارټیکل 58 ټوبې د لارې منتخب سیاسي حکومتونه چې پکې د نواز شریف او د بېنظیر بوټو دواړه حکومتونه شامل دي د دې دواړو حکومتونو د لارې غورځولی شوي وه. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.